النبأ مکی صورت دی 40 آیتونه لري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ته پناه وړم له رټل شوي شیطان څخه. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. عم يتساءلون. دا کافران د څه په هکله یو له بله پوښتنې کوي. عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. آیا د هغه لوی خبر په باب هغه چې دوی په خپله پکې سره اختلاف کوونکي دي. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. واورئ ژر به دوی وپوهیږي، بیا واورئ دوی به ژر وپوهیږي. ألم نجعل الأرض مهادا. آیا موږ ځمکه فرش نه ده ګرځولې؟ والجبال أوتادا. او غرونه میخونه. وخلقناكم أزواجا. او آیا داسې نه ده چې تاسې مو جوړه جوړه پیدا کړي یاست؟ وجعلنا نومكم سباتا. او ستاسې خوب مو درته آرام ګرځولی. وجعلنا الليل لباسا. او شپه مو پټونکي ګرځولې. وجعلنا النهار معاشا. او ورځ مو د روزګار وخت ګرځولی. وبنينا فوقكم سبعا شدادا. او ستاسې د پاسه مو اوه محکم اسمانونه درولي. وجعلنا سراجا وهاجا. او یوه روښانه ډیوه یعنی لمر مو پیدا کړی دی. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. او له ډکو وریځو مو پرله پسې اوبه را اورولي دي. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. ترڅو په هغو سره غلې دانې او شینګیاوې راوټوکوو او ګڼ باغونه. إن يوم الفصل كان ميقاتا. بېشکه د پریکړې ورځ یو ټاکلی وخت دی. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. کومه ورځ چې په شپېلۍ کې پوکړی شي نو بیا به تاسې ډلې ډلې راځئ. وفتحت السماء فكانت أبوابا. او آسمان به پرانیستل شي نو دروازې دروازې به وي. وسيرت الجبال فكانت سرابا. او غرونه به وخوځول شي نو شګې ګل یعنی ځلیدونکې ځمکې غوندې به شي. إن جهنم كانت مرصادا. بېشکه دوزخ یو څارنځای دی. للطاغين مآبا. د سرکښانو د استوګنې ځای. لابثين فيها أحقابا. چې دا سرکښان به تر ډېرو مودو پکې پاتېدونکي وي. لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. نه به یخوالی پکې وڅکي او نه څښاک پرته له خوټېدلو اوبو او زو. جزاء وفاقا. دا یې سمه برابره بدله ده. إنهم كانوا لا يرجون حسابا. یقینا هغوی د خپلو عملونو د څه حسابي هیله یعنی عقیده نه درلوده. وكذبوا بآياتنا كذابا.
او زمونږ آیتونه یې بیخي دروغ ګڼلي وو. وكل شيء أحصيناه كتابا او مونږ هر شی په شمار لیکلی وو. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا نو ویې څه کوي، اوس به مونږ پرته له عذابه نور څه در زیات نه کړو. إن للمتقين مفازا یقینا د پرهیزګارانو لپاره بری دی. حدائق وأعنابا باغونه او انګور دي. وكواعب أترابا او نوی پیغلی همزولی. وكأسا دهاقا او ډک ډک جامونه. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا نه به هلته چټیات پکې اوري او نه دروغ. جزاء من ربك عطاء حسابا دا ستا د رب لخوا بدله او پوره پوره لورینه ده. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا هغه چې د آسمانو ځمکې او ترمنځ شیانو ډیر مهربان پالونکی دی، دوی هیڅوک هغه سره د خبرو کولو وس نه لري. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا هغه ورځ چې روح او ملائکان کتار کتار ودرېږي، هیڅوک به خبرې نه کوي له هغه چا پرته چې رحمان خدای اجازه ورکړې وي او سمې خبرې کوي. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا هغه حق ورځ ده، نو چې د چا خوښه وي د خپل رب سره دې ځای ونیسي. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بېشکه مونږ له راتلونکي نږدې عذاب وویرولی. هغه ورځ چې هر سړی به هغه څه وویني چې خپلو لاسونو یې وړاندې لیږلي، او کافر به وای کاش کې زه خاورې وای. النازعات مکی صورت دی، 46 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر لورونکي الله په نامه. والنازعات غرقا په سختۍ سره د کافرانو سایستونکو ملایکو باندې قسم. والناشطات نشطا او د مؤمنانو په آسانه سایستونکو باندې قسم. والسابحات سبحا او په ګړندیو غوټه وهونکو ملایکو باندې قسم. فالسابقات سبقا بیا په منډه وړاندې کیدونکو باندې قسم. فالمدبرات امرا بیا د چارو سنبالونکو باندې قسم. يوم ترجف الراجفة هغه ورځ چې لړزیدونکي ولړزیږي، یعنی اوله شپیلۍ کې پوکړی شي. تتبعها الرادفة چې ورپسې بل وروسته راتلونکی ټکان راځي، یعنی دویمه شپیلۍ. قلوب يومئذ واجفة ډیر زړونه به هغه ورځ رپیدونکي وي. أبصارها خاشعة سترګې به یې ښکته وي. يقولون أئنا لمردودون في الحافرة دوی یعنی کافران وایي ایا موږ به بیرته ړومبي حالت ته ورګرځېدونکي یو؟ أإذا كنا عظاما نخرة آیا کله چې موږ وراسته هډوکي یو؟
قالوا تلك إذا كرة خاسرة ویل دا خو به ډېر تاواني ستنېدل وي. فإنما هي زجرة واحدة بېشکه هغه به یو سخت آواز وي فإذا هم بالساهرة چې بیا به دوی ټول په یو اوار میدان ولاړ وي. هل أتاك حديث موسى ای رسوله، آیا د موسی خبره درته رسېدلې؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى هغه مهال چې رب یې د طوا په سپېڅلي ناو کې آواز ورته وکړ. اذهب إلى فرعون إنه طغى چې فرعون ته ورشه، هغه سرکښي کړې ده. فقل هل لك إلى أن تزكى بیا ورته ووایه چې آیا ته چمتو یې چې پاک شي؟ وأهديك إلى ربك فتخشى او چې د خپل رب په خوا لارښوونه درته وکړم چې ته وویریږې. فأراه الآية الكبرى نو بیا موسی هغه ته ستره نښانه وښوده، فكذب وعصى خو بیا یې هم دروغ وګاڼه او د هغه خبره یې ونه منله. ثم أدبر يسعى بیا یې شا کړه، منډه ترړه یې کوله. فحشر فنادى نو خلک یې راټول کړل او غږ یې وکړ. فقال أنا ربكم الأعلى ویل همدا زه مو تر ټولو اوچت رب یم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى آخر الله د دنیا او آخرت په عذاب کې راونیوی. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بېشکه په دې کې هغه چاته خامخا یو درس دی چې ویریږي. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ای انسانانو، آیا ستاسې پیدا کول سخت دی که د آسمان چې هغه جوړ کړی؟ رفع سمكها فسواها د هغه چت یې هسک او بیا یې سم برابر کړی. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها او د هغه شپه یې پټه تیاره او ورځ یې راوویسته. والأرض بعد ذلك دحاها او له هغه وروسته یې ځمکه وغوړوله. أخرج منها ماءها ومرعاها له هغې څخه یې د هغې اوبه او شینګیاوې راویستلې. والجبال أرساها او غرونه یې پکې خښ ودرول. متاعا لكم ولأنعامكم ستاسي او ستاسي د څارویو د ګټې اخیستنې لپاره. فإذا جاءت الطامة الكبرى نو کله چې هغه لوی آفت راشي، يوم يتذكر الإنسان ما سعى هغه ورځ چې انسان ته خپل کړي عملونه وریاد شي. وبرزت الجحيم لمن يرى او دوزخ هر هغه چاته څرګند کړی شي چې ویني. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى بیا نو چا چې سرکښي کړې وي او دنیایي ژوند یې غوره ګڼلی وي، نو یقینا همدا دوزخ به یې استوګنځای وي. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى او څوک چې د خپل رب په مخ کې درېدلو نه ډار شوی او ځان یې له هوسونو ساتلی وي، نو بېشکه جنت یې استوګنځای دی. يسألونك عن الساعة أيان مرساها هغوی د قیامت په حق له تا پوښتي چې کله به ترسره کیږي.
فيم أنت من ذكراها د هغه په یادولو کې ستا څه کار دی؟ إلى ربك منتهاها د هغه آخري علم ستا د رب لوري ته دی. إنما أنت منذر من يخشاها ته خو ایله د هغه چا خبرونکی یې چې ترې ډاریږي. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها کله چې دوی وویني نو لکه دنیا یا قبر کې چې یو ماښام یا یو سهار نه پرته نه وي ځنډېدلي. عبسه مکی صورت دی، 42 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر لورون کې الله په نامه. عبس وتولى تندی یې تریو کړ او مخ یې واړاوه. أن جاءه الأعمى په دې چې ړوند ورته راغی. وما يدريك لعله يزكى او ای رسوله ته څه خبرې ښایي هغه پاک شي أو يذكر فتنفعه الذكرى یا پند واخلي او نصیحت څه ګټه ورته وکړي. أما من استغنى فأنت له تصدى خو څوک چې بې پروایي کوي نو ته پام ور اړوې. وما عليك ألا يزكى او که هغه پاک نشي پر تا هیڅ نشته. وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى او څوک چې په منډه درته راشي او دی ویریږي هم نو ته بې پامي ترې کوې. كلا إنها تذكرة هیڅ کله داسې نه شایي. دا آیتونه خو یو نصیحت دی. فمن شاء ذكره نو څوک چې غواړي هغه دې پند ورڅخه واخلي. في صحف مكرمة هغه په عزتمنو پاڼو کې نغښتی دی. مرفوعة مطهرة چې لوړې مرتبې والا پاکې دي. بأيدي سفرة د هغو لیکونکو ملایکو په لاس کې دي كرام بررة چې ښاغلي او ښېګڼې دي. قتل الإنسان ما أكفره کافر انسان دې تباه شي څومره کلک منکر دی. من أي شيء خلقه له څه شي الله پیدا کړی دی. من نطفة خلقه فقدره له یو څاڅکي نه پیدا یې کړ بیا یې د هغه برخلیک وټاکی. ثم السبيل يسره بیا یې لار ورته آسانه کړه. ثم أماته فأقبره بیا یې مړ کړ او قبر ته یې ورساوه. ثم إذا شاء أنشره بیا یې چې کله خوښه وي راپاڅوي یې. كلا لما يقض ما أمره واورئ د لا هغه څه نه دي ترسره کړي چې الله ورته امر کړی. فلينظر الإنسان إلى طعامه نو انسان د خپلو خوړو ته وګوري. أنا صببنا الماء صبا چې موږ یې پرېمانه اوبه راتویې کړي دي. ثم شققنا الأرض شقا بیا مو ځمکه چولې ده. فأنبتنا فيها حبا او په هغې کې مو غلې دانې رازرغونې کړې.
وعنبا وقضبا او انګور او سابه وزيتونا ونخلا او زیتون او خرماوي وحدائق غلبا او ګڼ ګڼ باغونه وفاكهة وأبا او میوي او شینګیاوي متاعا لكم ولأنعامكم ستاسي او ستاسي د څارویو د ګټې اخیستنې لپاره فإذا جاءت الصاخة نو کله چې هغه کڼونکي چیغه منځته راشي يوم يفر المرء من أخيه هغه ورځ چې بني آدم له خپل وروره تښتي وأمه وأبيه او خپل مور او پلار نه وصاحبته وبنيه او له میرمنې او زامنو یې لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه د دوی د هر سړي به هغه ورځ داسې حالت وي چې له نورو یې بې پروا کوي وجوه يومئذ مسفرة ځینې مخونه به هغه ورځ روښانه وي ضاحكة مستبشرة خندیدونکي خوشحاله ووجوه يومئذ عليها غبرة او پر ځینو مخونو به هغه ورځ دوړې وي ترهقها قترة توروالی به پرې خپور وي أولئك هم الكفرة الفجرة همدغه خلق کافران فاجران دي التکویر مکی صورت او 29 آیتونه لري بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه إذا الشمس كورت کله چې لمر ونغښتل شي وإذا النجوم انكدرت او چې ستوري خړ واوړي وإذا الجبال سيرت او کله چې غرونه روان کړل شي وإذا العشار عطلت او کله چې لس میاشتیزې بلار به اوښې خوشې کړی شي وإذا الوحوش حشرت او کله چې وحشي زناور سره غونډ کړی شي وإذا البحار سجرت او کله چې سمندرونه لمبي وکړي وإذا النفوس زوجت او کله چې ساګانې جسدونو سره جوړه کړی شي وإذا الموءودة سئلت او کله چې ژوندۍ ښخه شوې نجلۍ وپوښتل شي بأي ذنب قتلت چې په کومه ګناه وژل شوې ده وإذا الصحف نشرت او کله چې عملنامې پرانیستل شي وإذا السماء كشطت او کله چې د آسمان پوستکی واړول شي وإذا الجحيم سعرت او کله چې د دوزخ لمبې بلې کړی شي وإذا الجنة أزلفت او کله چې جنت را نږدې کړی شي علمت نفس ما أحضرت بیا به هر څوک په هغه عمل پوه شي چې راوړی یې وي فلا أقسم بالخنس نو زه په بیرته ګرځېدونکو ستورو لوړه کوم الجوار الكنس په ګرځېدونکو پټېدونکو باندې والليل إذا عسعس او په شپه چې کله ولاړه شي والصبح إذا تنفس او په سهار چې کله ساه ووهي إنه لقول رسول كريم
چې بېشکه دا قرآن د یو عزتمن استازي یعنی ملائک راوړې وینا ده. ذي قوة عند ذي العرش مكين چې زورور او د عرش څښتن په وړاندې مرتبې والا دی. مطاع ثم أمين هلته په ملائکو کې د ده خبره منل کیږي، امانتګر دی. وما صاحبكم بمجنون او ستاسې دا ملګری یعنی محمد صلی الله علیه وسلم هم لیونی نه دی. ولقد رآه بالأفق المبين او ده هغه یعنی جبرائیل په یوه روښانه څنډه کې لیدلی دی. وما هو على الغيب بضنين او نه هغه یعنی محمد صلی الله علیه وسلم پر غیب رسولو بخیل دی. وما هو بقول شيطان رجيم او نه دا د رټلی شیطان خبره ده. فأين تذهبون نو بیا چیرته ځئ؟ إن هو إلا ذكر للعالمين هغه د ټولو نړیوالو لپاره پرته له نصیحته بل څه نه دی. لمن شاء منكم أن يستقيم لتاسې نه هغه چا دپاره چې غواړي په لاره سم شي. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين او ستاسې په غوښتنو څه نشي کېدی پرته له دې چې رب العالمین څه وغواړي. انفطار مکی صورت دی، 19 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. إذا السماء انفطرت هغه وخت چې آسمان وچوي. وإذا الكواكب انتثرت او چې ستوري خواره وارسي. وإذا البحار فجرت او کله چې سمندرونه وشلول سي. وإذا القبور بعثرت او چې قبرونه څیرې کړی سي. علمت نفس ما قدمت وأخرت بیا به هر کس ته هغه څه معلوم سي چې وړاندې یې لیږلي او وروسته یې پرېږي. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم اے انسانا ته څه شي په خپل مهربان رب غولولی یې. الذي خلقك فسواك فعدلك هغه چې ته یې پیدا کړې بیا یې سم برابر کړې. في أي صورة ما شاء ركبك په هر شکل یې چې غوښتل ته یې سره ونښلولې. كلا بل تكذبون بالدين هیڅ کله داسې نه شئ، اصلا تاسې جزا او سزا دروغ ګڼئ. وإن عليكم لحافظين حال دا چې پر تاسې ساتونکي ملائکان ټاکل سوي. كراما كاتبين یعنی عزتمن لیکونکي. يعلمون ما تفعلون چې ستاسو په کړو وړو پوهیږي. إن الأبرار لفي نعيم یقینا نیکان به حتما په نعمتو کې وي. وإن الفجار لفي جحيم او بدان به خامخا دوژخ کې وي. يصلونها يوم الدين د جزا په ورځ به هغه ته ورننوځي.
وما هم عنها بغائبين او دوی به له هغه پټېدای نشي. وما أدراك ما يوم الدين او ته څه خبرې چې د جزا ورځ څه ده؟ ثم ما أدراك ما يوم الدين بیا هم څه خبرې چې د جزا ورځ څه ده؟ يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. هغه ورځ ده چې هیڅوک بچاته هیڅ نسی کولای او ټول حکم به هغه ورځ یوازې الله لروي. المطففین مکی صورت دی، 14 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر لورون کی الله په نامه. ویل للمطففین. کمونکو لره تباهی ده. الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هغه کسان چې ځان ته پر خلکو پیمانه کوي نو پوره یې اخلي. وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. او چې هغوی ته پیمانه یا تول کوي نو کم ورکوي. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون. آیا دوی باور نه کوي چې هغوی را پاسېدونکي دي؟ لیوم عظیم. یوې سترې ورځې ته. یوم یقوم الناس لرب العالمین. هغه ورځ چې ټول خلق رب العالمین ته ودرېږي. کلا ان کتاب الفجار لفی سجین. هیڅ کله داسې نه ښایي د بدکارو عمل نامې به خامخا د زندان په دفتر کې وي. وما ادراک ما سجین. او ته څه خبرې چې د زندان هغه دفتر څه دی؟ کتاب مرقوم. یو لیکلی کتاب دی. ویل یومئذ للمکذبین. تباهی ده په هغه ورځ دروغګڼونکو لره. الذین یکذبون بیوم الدین. هغوی چې د جزا ورځ دروغ ګڼي. وما يكذب به إلا كل معتد أثيم. او هغه دروغ نه بولي پرته له هر تیری کوونکي بد عمله. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. کله چې زموږ آیاتونه پرې لوستل کیږي وایي د پخوانیو کیسې دي. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هیڅ کله نه بلکې د دوی پر زړونو هغو عملونو زنګ اچولی چې دوی به کول. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. واورئ په هغه ورځ به دوی خامخا د خپل رب لیدلو نه بې برخې وي. ثم إنهم لصالو الجحیم. بیا به دوی خامخا دوزخ ته ورننوتونکي وي. ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون. بیا به ورته وویل شي دا هماغه څه دي چې تاسې به دروغ بلل. كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين. واورئ د نیکانو عمل نامې خامخا په علیین کې دي.
وما أدراك ما عليون او ته څه خبرې چې علیین کې پرتې عملنامې څه دي؟ كتاب مرقوم یو لیکلی کتاب دی يشهده المقربون چې یوازې مقربان ملائکان یې کتنه کوي. إن الأبرار لفي نعيم نیکان به خامخا په سترو نعمتو کې وي. على الأرائك ينظرون پر تختونو ناست او ننداری به کوي. تعرف في وجوههم نضرة النعيم د هغوی مخونو کې به ته د نعمتونو تازگی ویني. يسقون من رحيق مختوم پر هغوی به سوچه مهر شوي شراب څښل کیږي. ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون چې مهر به یې هم مشک وي او سیالي کوونکي دې په همدې کې سیالي وکړي. ومزاجه من تسنيم او د تسنیم اوبه به ورګډې وي. عينا يشرب بها المقربون دا یعنی تسنیم یوه چینه ده چې هغې سره الله ته نږدې خلک څښاک کوي. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون مجرمانو به یقیناً په مؤمنانو پورې خندل. وإذا مروا بهم يتغامزون او چې د هغو تر څنګ به تیرېدل خپلو کې به یې سترګکونه وهل. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين او چې خپلو کورو ته به ستنېدل نو خوشحاله به ورستانه شول. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون او چې هغوی یعنی مسلمانان به یې ولیدل نو ویل به یې دا خلک یقیناً بېلاري شوي دي. وما أرسلوا عليهم حافظين حال دا چې دوی پر هغو څارونکي نه ولیږل شوي. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون نو نن به مؤمنان په کافرانو پورې خاندي. على الأرائك ينظرون پر تختونو بناست د هغوی ننداره به کوي. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون رښتیا چې کافرانو ته د هغو کارو بدله ورکړی شوه چې کول به یې. انشقاق مکی صورت دی 25 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان شرحم کون کی الله په نامه. إذا السماء انشقت کله چې اسمان وچوي. وأذنت لربها وحقت او د خپل رب حکم واوري او ومني او پر هغه لازمه ده چې همداسې وکړي. وإذا الأرض مدت او کله چې ځمکه وغوړوله شي. وألقت ما فيها وتخلت او څه چې پکې دي هغه وغورځوي او خالی شي. وأذنت لربها وحقت او د خپل رب حکم واوري او ومني او هغې سره همدا شایي. يا
أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه اے انسانا ته د خپل رب لور ته ورتلو پورې زحمت ویستونکی او بیا ورسره مخامخېدونکی. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. نو د چا عمل نامه چې په ښي لاس یې ورکړی شوه نو ژر به له هغه سره آسانه حساب وشي. وينقلب إلى أهله مسرورا او جنت کې به خپلې کورنۍ ته خوشحاله ورستنیږي. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. او هر هغه چې عمل نامه یې له څټه ورکړی شوه نو ژر به مرګی وغواړي. ويصلى سعيرا او بلو لمبو ته به ورننوځي. إنه كان في أهله مسرورا. هغه بېشک خپله کورنۍ کې خوشحاله و. إنه ظن أن لن يحور. هغه ګمان کاوه چې کله به هم الله ته ورستون نشي. بلى إن ربه كان به بصيرا. ولې نه یقینا د هغه رب ورباندې لیدونکی و. فلا أقسم بالشفق. زه په شفق باندې قسم کوم. والليل وما وسق. او په شپه او څه چې هغې راغونډ کړي. والقمر إذا اتسق. او په سپوږمۍ چې کله بشپړه شي. لتركبن طبقا عن طبق. چې تاسې به حتما له یو حال نه بل حال ته رسیږئ. فما لهم لا يؤمنون. نو په دوی څه شوي چې ایمان نه راوړي. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. او چې قرآن پرې لوستل کیږي نو سجده نه کوي. بل الذين كفروا يكذبون. په اصل کې څوک چې کافر شوي هغه حق دروغ ګڼي. والله أعلم بما يوعون. حال دا چې الله په هغه څه ډېر ښه پوه دی چې دوی یې راغونډوي. فبشرهم بعذاب أليم. نو دوی ته په دردناک عذاب سره زیری ورکړه. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. پرته له هغو کسانو چې ایمان یې راوړی او سم کارونه یې کړي هغوی لپاره نه ختمېدونکی ثواب دی. البروج مکی سورت دی. 22 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحيم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. والسماء ذات البروج. برجون ولا اسمان باندې قسم. واليوم الموعود. او پټاکل شوی ورځ. وشاهد ومشهود. او په حاضرېدونکي او حاضر شوی ورځ قسم. قتل أصحاب الأخدود. چې د کندو والا دي تباوي. النار ذات الوقود. د ډیرو خشاک لرونکي اور والا خلق. إذ هم عليها قعود. هغه وخت چې دوی پرې د کندو پر غاړه ناستو. وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. او په مؤمنانو یې چې څه کول د هغو لیدونکي وو. وما نقموا منهم إلا أن
ليؤمنوا بالله العزيز الحميد او له هغو سره په بل څه بدي نه وه پرته له دې چې هغوی په برلاسي ستایل شوي الله ایمان راوړی و. الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. هغه چې د آسمانو او ځمکې پاچایي هغه لره ده او الله په هر شي باندې حاضر کتونکی دی. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. بېشکه چا چې مؤمنان او مؤمنانې کړولې بیا یې توبه هم نه وي ایستلې نو د هغو دپاره د دوزخ عذاب او د سوځېدو سزا ده. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. یقینا چا چې ایمان راوړی او سم کارونه یې کړي د هغو دپاره د جنت باغونه دي چې ترې لاندې ویالې بهیږي. دا د ستر بریالیتوب. إن بطش ربك لشديد. بېشکه ستا د رب نیونه ډېره سخته ده. إنه هو يبدئ ويعيد. هماغه په ړومبي ځل پیدایشت کوي او هماغه بیا راګرځوي. وهو الغفور الودود. او هغه ډېر بخښونکی مینناک دی. ذو العرش المجيد. د عرش خاوند او مرتبه والا دی. فعال لما يريد. څه چې غواړي د هغه ښه ترسره کوونکی دی. هل أتاك حديث الجنود. آیا د لشکرو خبر درته رسېدلی؟ فرعون وثمود. د فرعون او ثمود د لشکرو. بل الذين كفروا في تكذيب. څوک چې کافر شوي بیا هم د حق په دروغ بللو کې دي. والله من ورائهم محيط. حال دا چې الله د دوی له هر لوري راتاو دی. بل هو قرآن مجيد. بلکې دا قرآن د لوړې مرتبې والا دی. في لوح محفوظ. په یوه خوندي ساتل شوې تخته کې. الطارق مکی صورت او 19 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر لورون کې الله په نامه. والسماء والطارق. قسم دی په آسمان او د شپې په راتلونکي. وما أدراك ما الطارق. او ته څه خبرې چې هغه د شپې راتلونکی څه دی؟ النجم الثاقب. ځلېدونکی ستوری دی. إن كل نفس لما عليها حافظ. چې هیڅوک داسې نشته چې پر هغه یو ساتونکی نه وي. فلينظر الإنسان مما خلق. نو انسان دی وګوري چې له څه پیدا شوی. خلق من ماء دافق. له ټوپ وهونکو اوبو پیدا دی. يخرج من بين الصلب والترائب. چې د ملا او سینې د هډوکو له منځه راوځي. إنه على رجعه لقادر. یقینا هغه الله په بیا پیدا کولو پوره قادر دی. يوم تبلى السرائر.
په کومه ورځ چې پټ شیان ښکاره کړی شي. فما له من قوة ولا ناصر بیا به نه خپله څه زور لري او نه څوک مرستندوی. والسماء ذات الرجع په باران والا اسمان باندې قسم. والأرض ذات الصدع او په چودونکې ځمکه قسم. إنه لقول فصل چې خامخا دا قرآن یوه بیلونکې وینا ده. وما هو بالهزل او څه ټوکه مسخره نه ده. إنهم يكيدون كيدا یقینا هغوی یعنی کافران څه چل جوړوي. وأكيد كيدا او زه هم یو پلان جوړوم. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا نو ای رسوله کافرانو ته مهلت ورکړه لږې پرېږده. الاعلی مکی صورت دی، 19 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. سبح اسم ربك الأعلى د خپل ډیر اوچت رب د نامه پاکي وایا. الذي خلق فسوى هغه چې هر څه یې پیدا کړي او سم یې برابر کړي دي. والذي قدر فهدى او هغه چې د هر شي اندازه یې وټاکله بیا یې لارښوونه وکړه. والذي أخرج المرعى او هغه چې له ځمکې یې شنیلي راوایستل. فجعله غثاء أحوى بیا یې وچ تور وګرځول. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله ای رسوله دا دی موږ یې در باندې لولو بیا به یې نه هیروي. خدا چې الله څه وغواړي. إنه يعلم الجهر وما يخفى بېشکه هغه په ښکاره و هم پوهیږي او څه چې پټ دي پر هغو هم. ونيسرك لليسرى او تا ته به د آسانه شریعت لار آسانه کړو. فذكر إن نفعت الذكرى نو نصیحت کوه که نصیحت څه ګټه کوي. سيذكر من يخشى څوک چې ویریږي هغه به ژر نصیحت ومني. ويتجنبها الأشقى او ډډه به ترې کوي څوک چې ډیر بدمرغه وي. الذي يصلى النار الكبرى هغه چې لوی اور ته ننوځي. ثم لا يموت فيها ولا يحيا بیا به نه پکې مري او نه به ژوند کولی شي. قد أفلح من تزكى په حقیقت کې هغه چا بری وموند چې پاک شو. وذكر اسم ربه فصلى او د خپل رب نوم یې یاد کړ او لمونځ یې وکړ. بل تؤثرون الحياة الدنيا خو تاسې د دنیا ژوند غوره ګڼئ. والآخرة خير وأبقى او حال دا چې آخرت غوره او ډیر پاییدونکی دی. إن هذا لفي الصحف الأولى دا خبر یقینا پخوانیو آسمانی صحیفو کې هم دی. صحف إبراهيم وموسى یعنی د ابراهیم او موسی په صحیفو کې. الغاشیه مکی صورت دی، 26 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر لورون کې الله په نامه. هل أتاك حديث الغاشية آیا تا ته هغه پر ټولو د راخپرېدونکي قیامت خبر رسېدلی؟ وجوه يومئذ خاشعة په هغه ورځ به ډیر مخونه تریدلي ذلیل وي.
عاملة ناصبة سخت زیاریستون کی ستومانه بوي تصلى نارا حامية سره اور ته به ورننوځي تسقى من عين آنية له خوټېدونکې چینې به اوبه ورڅښل کیږي ليس لهم طعام إلا من ضريع د دوی دپاره به له ترخه اغزور بوټي پرته نور څه خواړه نه وي لا يسمن ولا يغني من جوع چې نه یې څربوي او نه لوږه ایساروي وجوه يومئذ ناعمة او ډیر مخونه به هغه ورځ ښېرازه وي لسعيها راضية خپلو هڅو ته خوشحاله في جنة عالية په لوړ شانداره جنت کې به وي لا تسمع فيها لاغية چټیات به پکې نه اوري فيها عين جارية په هغه کې بهیدونکې چینه ده فيها سرر مرفوعة هغه کې اوچت اوچت تختونه دي وأكواب موضوعة او ډکې ایښودل شوي پیالې ونمارق مصفوفة او کتار بالښتونه وزرابي مبثوثة او غوړول شوي فرشونه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت آیا دوی اوښانو ته نه ګوري چې څنګه پیدا شوي وإلى السماء كيف رفعت او اسمان ته چې څنګه اوچت کړی شوی وإلى الجبال كيف نصبت او غرونو ته چې څنګه درول شوي وإلى الأرض كيف سطحت او ځمکې ته چې څنګه غوړول شوې ده فذكر إنما أنت مذكر نو ای رسوله نصیحت کوه ته خو یوازې نصیحت کوونکی لست عليهم بمسيطر پر هغوی خو جبر کوونکی نه یې إلا من تولى وكفر له هغه چا پرته چې مخ واړوي او انکار وکړي فيعذبه الله العذاب الأكبر نو هغه ته به الله سزا ورکړي ښه لویه سزا إن إلينا إيابهم د دوی راګرځېدل یقینا زموږ لور ته دي ثم إن علينا حسابهم بیا یې حساب هم بېشکه زموږ پر غاړه دی الفجر مکی صورت او 10 آیتونه لري بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه والفجر قسم دی په سهار وليال عشر او په لسو شپو یعنی د ذیالحجې میاشتې 10 شپې والشفع والوتر او په جوت او طاق والليل إذا يسر او په شپه چې کله روانیږي چې آخرت کې هرومرو جزا او سزا شته هل في ذلك قسم لذي حجر آیا هوښیار ته د باور کولو لپاره په دې کې څه قسم شته ألم تر كيف فعل ربك بعاد آیا ودې نه لیدل چې ستا رب له عادیانو سره څه وکړل إرم ذات العماد یعنی د لوړو ستنو والا ارم سره التي لم يخلق مثلها في البلاد هغه چې په ښارونو کې یې سیال نه و پیدا شوی وثمود الذين جابوا الصخر بالواد او له هغو سمودیانو سره چې په وادي القرا کې د سمڅو دپاره کمرونه تراشلي وو
وفرعون ذي الأوتاد او میخون ولا فرعون سره الذين طغوا في البلاد هغه چې په ښارونو کې یې سرکشي کړې وه فأكثروا فيها الفساد او ډیر فساد یې پکې کړی و فصب عليهم ربك سوط عذاب خو بیا ستا رب د عذاب قمچینه ورباندې راکوزه کړه إن ربك لبالمرصاد رښتیا چې ستا رب په څارنځي کې دی فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن خو انسان داسې دی چې کله رب وازموي او عزت او نعمت ورکړي وایي خپل رب مې عزتمن کړم وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن او کله چې وایي ازموي او روزي ورباندې تنګ کړي بیا وایي خپل رب مې سپک کړم كلا بل لا تكرمون اليتيم هیڅ کله نه اصلا ستاسې عمل سم نه دی تاسې د یتیم عزت نه کوئ ولا تحاضون على طعام المسكين او د مسکین پر خوړو ورکولو یو بل نه هڅوئ وتأكلون التراث أكلا لما او میراث مال یو ځای ټول خورئ وتحبون المال حبا جما او مال ډیر زیات خوښوئ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا واورئ هغه وخت چې ځمکه په سختو ټکولو سره وټکوله شي وجاء ربك والملك صفا صفا او د حشر میدان ته خپل ستا رب راشي او ملائکان کتار کتار وجيء يومئذ بجهنم او په هغه ورځ چې دوزخ هم راوستل شي يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى په هماغه ورځ به انسان ته نصیحت ور یاد شي خو بیا د هغه دپاره پوهېدل څه فایده يقول يا ليتني قدمت لحياتي وای به کاش کې مې څه مخکې رالیږلي وای خپل دې ژوندانه دپاره فيومئذ لا يعذب عذابه أحد نو په هغه ورځ به نه څوک د الله په شان عذابول کوي ولا يوثق وثاقه أحد او نه به څوک د هغه په څیر تړل کوي يا أيتها النفس المطمئنة ای ډاډمن نفسه ارجعي إلى ربك راضية مرضية په داسې حال کې خپل رب ته ور وګرځه چې ته له هغه خوشحاله یې او هغه له تا خوشحاله وي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بیا زما په نیکو بندګانو کې ورننوځه او زما جنت ته ننوځه البلد مکی صورت او 60 آیته دی بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر لورون کې الله په نامه لا أقسم بهذا البلد زه قسم کوم په دې ښار یعنی مکه باندې وأنت حل بهذا البلد او ای رسوله ته په دې ښار کې حلال ګرځول شوی
ووالد وما ولد او قسم دی په پلار او څه چې زیږولي. لقد خلقنا الإنسان في كبد چې یقینا انسان مو په سختۍ کې پیدا کړی. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد آیا هغه انګیري چې هیڅوک به ورباندې برلاسی نشي؟ يقول أهلكت مالا لبدا وای ما زخ ډیر مال برباد کړ. أيحسب أن لم يره أحد آیا ګمان کوي چې هیڅ چا نه دی لیدلی؟ ألم نجعل له عينين آیا هغه ته مو دوی سترګې نه دي ورکړي؟ ولسانا وشفتين او یوه ژبه دوی شونډې. وهديناه النجدين او دوی څرګندې لارې مو ورښولې دي، یعنی د نیکۍ او بدۍ لارې. فلاقتحم العقبة خو هغه د سخت پیچومې وهلو زحمت ونه یوست، یعنی د خلاصون لارې خپله نه کړه. وما أدراك ما العقبة او ته څه خبرې چې هغه سخت پیچومی څه دی؟ فك رقبة له غلامۍ نه د غاړې خلاصول دي. أو إطعام في يوم ذي مسغبة یا د لوږې په ورځ خواړه ورکول دي. يتيما ذا مقربة کوم خپلوی والا یتیم ته. أو مسكينا ذا متربة یا په خاورو سپیره کوم مسکین ته. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة بیا له هغو کسانو وي چې ایمان یې راوړی او یو بل ته په صبر او مهربانۍ وصیت کوي. أولئك أصحاب الميمنة دا خلک د ښي اړخ خاوندان دي. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة او کوم خلک چې زموږ له آیتونو منکر دي هغوی د کیڼ لوري خاوندان دي. عليهم نار مؤصدة پر هغو به را ایثار شوی اور مقرر وي. الشمس مکی صورت او 15 آیته دی. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم لرونکي الله په نامه. والشمس وضحاها قسم دی په لمر او د هغه په روښنایي. والقمر إذا تلاها او په سپوږمۍ چې ورپسې راشي. والنهار إذا جلاها او په هغه ورځ چې هغه یعنی لمر څرګند کړي. والليل إذا يغشاها او په شپه چې هغه وپوښي. والسماء وما بناها او په اسمان او په هغه ذات چې جوړ کړی یې دی. والأرض وما طحاها او په ځمکه او په هغه ذات چې غوړولې یې ده. ونفس وما سواها او په انسانی نفس او په هغه ذات چې برابر کړی یې دی. فألهمها فجورها وتقواها بیا یې د هغه بدي او نیکی په زړه کې ور اچولې ده. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها چې حقیقتا هغه څوک بریالی شو چې خپل نفس یې پاک کړ او نامراد شو هغه چې نفس یې په ګناهونو کې پټ کړ. كذبت ثمود بطغواها سمودیانو په خپلې سرکشۍ سره پیغمبر دروغ وباله. إذ انبعث أشقاها هغه وخت چې تر ټولو بدمرغه سړي یې ترپ وهل. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها نو د الله رسول ورته وویل پرېږدئ د الله اوښه او د هغې د څښاک نوبت.
فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها خو دوی هغه دروغجن وګاڼه او اوښه یې ووژله. بیا نو د دوی رب سخت عذاب پرې راکوز کړ د هغوی د ګناه له امله او ټول یې یو برابر کړل. ولا يخاف عقباها او هغه یې له انجام نه ډاریږي. اللیل مکی صورت او 21 آیته دی. بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان شرحم لرونکي الله په نامه. واللیل اذا یغشا قسم دی په شپه چې راخپره شي. والنهار اذا تجلى او په ورځ چې روښانه شي. وما خلق الذكر والأنثى او په هغه ذات چې نارینه او ښځینه یې پیدا کړي. إن سعيكم لشتى چې یقینا ستاسې هڅې راز راز دي. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى نو چا چې ورکړه او تقوا وکړه او ښه خبره یعنی د ایمان خبره یې رښتیا وبلله نو د آسانې لارې اسانتیا به ورکړو. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى او چا چې بخیلی او له خپله خدای بې پروایي وکړه او ښه خبره یعنی د ایمان خبره یې دروغ وګڼله نو ژر ده چې هغه به سختې لارې ته تیار کړو. وما يغني عنه ماله إذا تردى او کله چې د تباهۍ کندې ته وغورځي نو مال به یې هیڅ شی تر ایثار نه کړي. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى بېشکه لار ښوول پر موږ دي او یقینا آخرت او دنیا هم زموږ دي. فأنذرتكم نارا تلظى نو تاسې مې لمبه وهونکي اور نه وویرولی. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى چې هغه ته پرته له ډېر بدمرغه بل څوک نه ورننوځي هماغه چې دروغ یې وبلل او مخ یې وګرځاوه. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى او ترې په څنګ به کړی شي هغه ډېر پرهیزګار کوم چې د ځان پاکولو دپاره د الله په لار کې خپل مال ورکوي. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى په داسې حال کې چې له ده سره د هیڅ چا کومه ښېګڼه نه وي چې بدله یې ورکړی شي پرته د هغه د لوی اوچت رب د خوښۍ لټولو په خاطر. ولسوف يرضى نو ژر ده چې داسې څوک به جنت کې د الله په نعمتونو رضا شي. الضحا مکی صورت او 11 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. والضحى قسم دی په غرمه. والليل إذا سجى او په شپه چې کله له چوپتیا سره خپره شي. ما ودعك ربك وما قلى چې رب دې نه ته پرېښی او نه یې بد ایسېدلی. وللآخرة خير لك من الأولى او ستا لپاره حتما آخرت له دنیا غوره دی. ولسوف يعطيك ربك فترضى او ژر به ستا رب دومره څه درکړي چې ته به خوشحاله شي. ألم يجدك يتيما فآوى
آیا ته یې یتیم ونه موندلې چې بیا یې د استوګنې ځای درکړ؟ ووجدك ضالا فهدى او لار نه پیژندونکی یې موندلی وي نو لار یې در وښوده. ووجدك عائلا فأغنى او بېوزله یې موندلی وي نو شتمن یې کړي. فأما اليتيم فلا تقهر نو پر یتیم سختی مه کوه. وأما السائل فلا تنهر او سوالګر مه رټه. وأما بنعمة ربك فحدث او د خپل رب د لورینې څرګندونه کوه. الم نشرح مکی صورت او 8 آیته دی. بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر لورون کی الله په نامه. الم نشرح لك صدرك ای رسوله آیا موږ د سینه درته پراخه نه کړه؟ ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك او ستا هغه پیټی مو در نکوز نه کړ کوم چې ستا ملا یې درنه کړې وه. ورفعنا لك ذكرك او ستا د یادښت اوازه مو درته اوچته کړه. فإن مع العسر يسرا نو بېشکه له سختۍ سره اسانتیا هم شته. إن مع العسر يسرا رښتیا چې له سختۍ سره اسانی هم شته. فإذا فرغت فانصب نو چې کله وزګار شوې په عبادت کې تکلیف تېروه. وإلى ربك فارغب او د خپل رب لور ته مخه کړه. التین مکی صورت او 8 آیته دی. بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. والتین والزیتون قسم دی په انځر او زیتون. وطور سینین او د سینا صحرا په تور غره. وهذا البلد الأمين او په دې ډاډمن ښار یعنی مکه. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم چې یقینا موږ انسان په ډیر ښه صورت کې پیدا کړ. ثم رددناه أسفل سافلين بیا مو د هغوی بد عمله تر ټولو لاندینیو لاندې ته راوګرځوئ. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون پرته له هغو کسانو چې ایمان یې راوړی او سم کارونه یې کړي چې د هغو دپاره نه ختمېدونکی اجر دی. فما يكذبك بعد بالدين نو ای انسانه له دې وروسته دې څه شی د بدلې دروغ ګڼلو ته هڅوي؟ أليس الله بأحكم الحاكمين آیا الله تر ټولو حاکمانو لوی حاکم نه دی؟ العلق مکی صورت او 19 آیته دی. بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نامه پیل کوم چې پر ټولو مهربان ډیر لورونکی دی. اقرأ باسم ربك الذي خلق ای محمده قرآن ولوله د خپل هغه رب په نامه چې هر څه یې پیدا کړل. خلق الإنسان من علق د وینې له ټوټې انسان پیدا کړ. اقرأ وربك الأكرم ولوله او ستا رب ډیر مهربان دی. الذي علم بالقلم هغه چې په قلم سره یې ښوونه وکړه. علم الإنسان ما لم يعلم انسان یې په هغه څه پوه کړ چې نه پرې پوهېدی.
كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى حقیقت دی چې انسان خامخا سرغړونه کوي ځکه چې هغه خپل ځان بې پروا ګڼي. إن إلى ربك الرجعى یقینا چې ورګرځېدل ستا د رب په لور دي. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى آیا هغه کس یعنی ابو جهل دی لیدلی چې ایساروي یو بنده یعنی محمد صلی الله علیه وسلم کله چې هغه لمونځ کوي. أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى آیا ته یې وینې که هغه یعنی لمونځ کوونکی په سمه لار وي یا د تقوا امر کوي نو بیا د هغه ایسارول بېلاري نه ده. أرأيت إن كذب وتولى آیا پام دې دی که هغه یعنی ابو جهل دروغ بولي او مخ اړوي. ألم يعلم بأن الله يرى آیا هغه نه پوهیږي چې الله هر څه ویني. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. واوري که هغه ترې ایثار نشو موږ به یې خامخا د تندي له ویښتانو راونیسو له دروغجن خطاکار تندي نه. فليدع ناديه بیا د خپل مجلسي یاران راوبولي. سندع الزبانية ژر ده چې موږ هم د عذاب پرښتې راوغواړو. كلا لا تطعه واسجد واقترب. نه ای محمده داسې نه ده لکه ابو جهل چې وایي د هغه خبره مه منه او خپل رب ته سجده کوه او ورنږدې شه. القدر مکی صورت او 15 آیته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نامه پیل کوم چې پر ټولو مهربان ډیر لورونکی دی. إنا أنزلناه في ليلة القدر. بشک موږ دا قرآن د قدر په شپه نازل کړی. وما أدراك ما ليلة القدر. او ته څه پوه کړی چې د قدر شپه څه ده؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر. د قدر شپه له 1000 میاشتو غوره ده. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. په هغې کې ملائکان او روح د خپل رب په اجازه د هر ټاکلي کار د پاره راکوزیږي. سلام هي حتى مطلع الفجر. هغه ټوله سلامتیا ده تر سهار ختلو پوري. البینه مکی صورت دی او 8 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر لورون کی الله په نامه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. له اهل کتاب او مشرکانو څخه چې کوم خلک کافر شوي وو هغوی له خپل کفر نه و بیلیدونکي تر څو چې یو ښکاره دلیل ورته راشي. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة. یعنی د الله له لوري یو رسول چې پاکې صحیفې تلاوت کوي. فيها كتب قيمة. چې په هغو کې ښې سمې لیکنې وي. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. او چاته چې کتاب ورکړی شوی وو هغوی هم سره بیل نشول مګر له هغه وروسته چې څرګند دلیل ورته راغی. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة
وذلك دين القيمة او هغوی ته هم بل څه امر نه و شوی پرته له دې چې الله ولمانځي په داسې حال کې چې هغه لره د خپل دین سوچه کوونکي حق پلوي اوسي او لمونځ دې ترسره کوي او زکات دې ورکوي او همدا سم صحیح دین دی. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. لکتاب والاو او مشرکانو څخه چې څوک کافر شوي هغوی به خامخا د دوزخ اور کې همیشه اوسیدونکي وي. دوی د مخلوقاتو ډیر بد خلک دي. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. بشک هغه خلکو چې ایمان راوړی او ښه کارونه یې کړي هغوی د مخلوقاتو ډیر غوره خلک دي. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. لخپل رب سره د هغو بدله د همیشه اوسېدو جنتونه دي چې ترې لاندې به ویالې بهیږي په هغو کې به دوی همیشه اوسېدونکي وي. الله له هغوی راضي شوی او دوی له هغه راضي دي. دا د هغه چا دپاره چې خپل رب نه ویرېدلی وي. الزلزال مدني سورت او 8 آیته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر لورون کې الله په نامه. اذا زلزلت الارض زلزالها کله چې ځمکه په خپلو سختو خوځېدو سره وخوځوله شي. واخرجت الارض اثقالها او ځمکه خپل درانه پیټي بهر راوباسي. وقال الانسان ما لها او انسان وایي چې په دې څه شوي. يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. هماغه ورځ به ځمکه خپل خبرونه بیانوي ځکه چې ستا رب هغې ته امر کړی دی. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. په هغه ورځ به خلک ډلې ډلې ور وګرځي تر څو خپل عملونه ور وښودل شي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. نو بیا چې یوه ذره غوندې نیکي چا کړې وي هغه به وګوري. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. او چا چې ذره غوندې بدي کړې وي هغه به وګوري. العادیات مکی سورت او 11 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم. د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. والعادیات ضبحا. پر شهار سره د غازیانو ځغلیدونکو آسونو باندې قسم. فالموریات قدحا. بیا سوم وهلو سره له ډبرو اورشیندونکو باندې قسم. فالمغیرات صبحا. بیا سباوونکي یرغل کوونکو باندې قسم. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. چې بیا دوړي پرې جګې کړي او د ټولي منځ ته ځان ننباسي. إن الإنسان لربه لكنود. چې بېشکه کافر انسان د خپل رب ډیر ناشکره دی. وإنه على ذلك لشهيد. او دی خپل هم خامخا پرې شاهد دی. وإنه لحب الخير لشديد. او بېشکه هغه د مال په مینه کې هم ډیر پوخ دی. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.
آیا نو هغه نه پوهیږي چې کله به هغه څه راپورته کړی شي کوم چې په قبرو کې دي؟ وحصل ما في الصدور او راشکاره بشي څه چې په سینو کې دي. إن ربهم بهم يومئذ لخبير بېشکه په هغه ورځ به خپل رب ښه پرې خبردار وي چې دی به په څه حال کې وي. القارعه مکی صورت او 11 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر لورونکي الله په نامه. القارعه هغه د زړونو ټکوونکې ورځ در یاده کړه. ما القارعه ټکوونکې څه ده؟ وما أدراك ما القارعه او ته څه پوهیږي چې هغه زړه ټکوونکې څه ده؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث هغه ورځ ده چې خلک خورو ورو پتنګانو غوندې وي. وتكون الجبال كالعهن المنفوش او غرونه لکه شیندل شوي رنګه وړی شي. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية نو بیا چې د چا تلې درنې شي هغه به په خوشحاله ژوندانه کې وي. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية او د چا تلې چې سپکې شي نو د هغه استوګنځای به ژوره کنده وي. وما أدراك ما هي او ته څه خبرې چې هغه څه ده؟ نار حامية سور اور دی. التکاثر مکی صورت او 8 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر لورونکي الله په نامه. ألهاكم التكاثر تاسې یو تر بل د مال دولت ډیرولو له ضروري کارونو غافل کړي یاست. حتى زرتم المقابر تر دې چې قبرو ته ورسیږئ. كلا سوف تعلمون واورئ ژر به تاسې وپوهیږئ. ثم كلا سوف تعلمون بیا واورئ ژر به وپوهیږئ. كلا لو تعلمون علم اليقين هیڅ کله نه که تاسې په یقیني علم پوهېدلی نو داسې مو نه کول. لترون الجحيم خامخا به دوزخ ووینئ. ثم لترونها عين اليقين بیا به یې خامخا د یقین په سترګو ووینئ. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم بیا به په هماغه ورځ خامخا له دې نعمتونو وپوښتل شي. العصر مکی صورت او 3 آیته دی. بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر لورونکي الله په نامه. والعصر قسم دی په وخت. إن الإنسان لفي خسر چې انسان خامخا تاوان کې دی. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر پرته له هغو کسانو چې ایمان یې راوړی ښه کارونه یې کړي او یو بل ته د حق نصیحت او د صبر سپارښتنه کړې وي. الهمزه مکی صورت او 9 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر لورونکي الله په نامه. ویل لكل همزة لمزة تباهی د هر پیغور ورکوونکي عیبوونکي لره. الذي جمع مالا وعدده
هغه چې مال یې راغونډ کړی او شمیرلی ایښی دی. يحسب أن ماله أخلده ګمان کوي چې دا مال به یې تل ژوندی وساتي. كلا لينبذن في الحطمة هیڅ کله نه، دی به خامخا په ټوټه ټوټه کوونکي اور کې وغورځول شي. وما أدراك ما الحطمة او ته څه پوهیږي چې هغه ټوټه ټوټه کوونکی څه شی دی؟ نار الله الموقدة د الله بل کړی شوی اور دی. التي تطلع على الأفئدة هماغه چې پر زړونو به ورخیږي. إنها عليهم مؤصدة هغه یقینا پر دوی را ایثار شوی دی. في عمد ممددة په لوړو لوړو ستنو کې. الفیل مکی صورت او 15 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر لورونکي الله په نامه. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ودې نه لیدل چې ستا رب د هاتي له خاوندانو سره څه وکړل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل آیا د هغوی پلان یې ورشنډ نه کړ؟ وأرسل عليهم طيرا أبابيل او چې سیل سیل مرغان یې پرې راواستول. ترميهم بحجارة من سجيل هغوی به یې د پخې شوي خټې په کاڼو ویشتل. فجعلهم كعصف مأكول آخر یې خوړل شوو وښو غوندې کړل. القریش مکی صورت او 4 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. لإيلاف قريش د قریشو د الفت له امله. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف یعنی د ژمي او اوړي د سفر الفت یې چې یمن او شام ته یې کاوه. فليعبدوا رب هذا البيت نو پکار د چې د دې کور یعنی کعبې د رب عبادت وکړي. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هغه چې لوږې نه بچ او خواړه یې ورکړل او له ویرې یې بچ کړل، امنیت یې ورکړ. الماعون مکی صورت او 9 آیت دی. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. أرأيت الذي يكذب بالدين آیا هغه دی ولید چې د بدلی ورځ دروغ بلی؟ فذلك الذي يدع اليتيم دا خو هماغه دی چې یتیم ټیل وهي. ولا يحض على طعام المسكين او مسکینانو ته په خوراک ورکولو هڅول نه کوي. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون نو د داسې لمونځ کوونکو د پاره تباهي ده کوم چې له خپلو لمونځونو غافلان دي. الذين هم يراءون هغوی چې ځان ښودنه کوي. ويمنعون الماعون او د ضرورت اسباب سامان له خلکو ایثاروي. الکوثر مکی صورت او 3 آیت دی. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان
ډیر رحم کوونکی الله په نامه. إنا أعطيناك الكوثر اے رسوله بېشکه موږ تا ته ډیر خیر درکړی، فصل لربك وانحر نو د خپل رب د رضا لپاره لمونځ او قرباني وکړه. إن شانئك هو الأبتر یقینا ستا دشمن په خپله بېسټې دی. الکافرون مکی صورت او 6 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. قل يا أيها الكافرون ووایا اے کافرانو، لا أعبد ما تعبدون زه هغه نه لمانځم چې تاسې یې لمانځئ، ولا أنتم عابدون ما أعبد او نه تاسې د هغه ذات عبادت کوونکي یاست چې زه یې عبادت کوونکی یم، ولا أنا عابد ما عبدتم او نه زه د هغه څه لمانځونکی یم چې تاسې لمانځلي دي، ولا أنتم عابدون ما أعبد او نه تاسې د هغه ذات عبادت کوونکي یاست چې زه یې عبادت کوونکی یم. لكم دينكم ولي دين ستاسې د پاره خپل دین او زما د پاره خپل دین. النصر مدنی صورت او 3 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. إذا جاء نصر الله والفتح کله چې د الله مرسته او بریالیتوب راشي، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا او ته خلک وګوري چې ډلې ډلې د الله په دین کې داخلیږي، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا نو بیا د خپل رب له ستاینې سره د هغه تسبیح وایه او بخښنه ترې غواړه، بېشکه هغه ښه توبه قبلوونکی دی. اللهب مکی صورت او 5 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. تبت يدا أبي لهب وتب د ابو لهب دواړه لاسه مات او دی هلاک شو. ما أغنى عنه ماله وما كسب نه یې مال څه عذابونه ترې ایثار کړل او نه یې ګټي. سيصلى نارا ذات لهب ډیر ژر به لمبور اور ته ورننوځي. وامرأته حمالة الحطب او میرمنې هم د خس خشاکو بار وړونکې، في جيدها حبل من مسد چې د خرماو د پاڼو ځیږه رسۍ به یې په غاړه وي. الاخلاص مکی صورت او 4 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه. قل هو الله أحد ووایا هغه اکی یو الله دی. الله الصمد الله بې پروا دی، لم يلد ولم يولد نه یې زیږولی او نه زیږېدلی دی، ولم يكن له كفوا أحد او نه یې هیڅوک سیال شته. الفلق مکی صورت او 5 آیتونه لري. بسم الله الرحمن الرحيم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه.
قل أعوذ برب الفلق ووایا د سباون رب ته پناه وړم من شر ما خلق د هغه څه له شره چې پیدا کړي یې دي ومن شر غاسق إذا وقب او د تورې شپې له شره چې راخپره شي ومن شر النفاثات في العقد او په غوټو کې پوکوونکو له شره ومن شر حاسد إذا حسد او د کینهکښ له شره کله چې کینه وکړي الناس مکی صورت او 6 آیتونه لري بسم الله الرحمن الرحیم د ډیر مهربان ډیر رحم کوونکی الله په نامه قل أعوذ برب الناس ووایا د ټولو خلکو پالونکي ته پناه وړم ملك الناس د ټولو خلکو پاچا ته إله الناس د ټولو خلکو معبود ته من شر الوسواس الخناس د بیا تلونکي راتلونکي وسوسه اچوونکي له شره الذي يوسوس في صدور الناس هغه چې د خلکو زړونو کې وسوسې اچوي من الجنة والناس هم له پیریانو او هم له انسانانو صدق الله العظیم